احمد جان دی د تنګي د سپیر ولسوالۍ سره په واسي موږ دلته ټول عمر په خیس کې تېر کړی بیرغونه راوبسلي وو د زړه په خرڅ کې د کندهار نه د 2,000 افغانۍ مو خوشې مو چې موږ دلته مخکې په سټېډیم کې غونډې موږ وشوره نو عسکر په سودا وکړې خرڅېدل چې د هغه ورځ د بیرغ ورځ ده ملي بیرغ ورځ ده موږ بیرغونه پکې خرڅول اوس موږ د 2,015 افغانۍ بیرغونه موږ تر پاته دي دا موږ ته په نقصان دي هېڅکله بیرغونه خرڅ نه شو خیر که دې بیرغونه لرو لاد مرده یویر بیرغان نشته کفې مرسته څوک نه کوي مرسته د هغه سره کېږي د بس ټول یو پیسه نه وي 10 کاله سره کېږي موږ سره مرسته نه کېږي بیرغونه نه ورته نقصان شوی نه ده بیا هم به موږ خرڅ کړی بیرغونه به خلاص شو